دی وي ځان له به دې وغواړمه سمه بلقیس یې سلیمان له به دې وغواړمه جینۍ که خوښه دې وي ځان له به دې وغواړمه زما هم خوښه یې ودان وی زما هم خوښه یې زما هم خوښه یې ودان وی زما هم خوښه ده زما انګور بشي ودان له به دې وغواړمه مینوالو سلامونه مې واخلئ د میا ټي وي د یوې بلې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم اوس د هغه یو شاعر سره ناست یم چې هغه زما د خیال مطابق د هر پښتون د هر سړي په خوله باندې به د هغه نوم وي د هغه شعرونه دومره خواږه دي دومره خواږه په ما لګي یا په ما لګي او یا خواږه دي چې هغه د څه تعریف محتاج نه دی ودان عثمان خیل صاحب تاسو ته د میا ټي وي په خپرونه کې هرکلی ویم ډیره مننه یزیانه خوشحاله شي آباد شي ستاسو ډیره مننه الله مو قدر وکړه ودان صاحب که لږ راسه د زما د ټي وي د مینوالو دپاره دا شریک کوي چې ودان صاحب په کوم ځای کې پیدا شوی په کوم خاوره کې سترګې غړولې دي د کومې سیمې سره تعلق دی چې مینوالو ته دا پته مو لګي بس زما لنډه پیژنګلو دغه ده چې ودان عثمان خیل مې نوم دی او د ضلع مومن تحصیل پړانګار اوسیدونکی یم بس دغه ځای یم او هلته کې ژوند کوم دغه زما پیژنګلو ده ودان عثمان خیل صاحب که لږ را سره دام د مینوالو دپاره شریک کوي چې زه په هره یوه خپرونه کې د ملګرو نه دا تپوس کوم زه یم د شاعرۍ انتخاب هم ولې وکړو او ما ته اکثر ملګري دا جواب راکوي که نه ځان رانه خلاص کړي راته ووایي چې یاره دا یو الهامي څیز دی ستاسو نه هم دغه پوښتنه کومه چې شاعرۍ طرف ته ستاسو سوچ څنګه رالی او د کله نه مو شاعري شروع نو دا خبره خو ټیک ده چې دا یو الهامي څیز دی او دغه څیزونه بس په ما کې د ماشومتوب نه وو او بل زما مشر ورور فرمان علي چې هغه هم لیک کوو نو دغه ماحول ما ته د مخکې نه ما په خپل کور کې لیدو او هغه اثارو د ماشومتوب نه راپکې وو بس دغه ځای ته راورسېدو لګیا یو بس دغه دین نو نه پوهېږم ښه ودان عثمان خیل صاحب ستاسو ډېر زیات کلامونه مشهور شوي دي مینوال یې ډېر په مینه باندې اوري که د خپلې شاعرۍ نه راسه یو کلام شریک کوي د مینوالو دپاره ډېره خوښه وي دغه یو څو شعرونه د جاوید عادل په غوښتنه ارشاد چې کټول خلک یو کارو کې نو ښه خبره نه ده کټول خلک یو کارو کې نو ښه خبره نه ده د ژوند لکه سنګارو کې نو ښه خبره نه ده او مین خو به اظهار ته صبر وکړي دا خو ټیک ده مین خو به اظهار ته صبر وکړي دا خو ټیک ده خو که صبر ته اظهار وکړي نو ښه خبره نه ده او شعرونه درته وایم په خوله راله لاس مږده شعرونه درته وایم په خوله راله لاس مږده که ستا په زړه کې لار وکړي نو ښه خبره نه ده او که څوک د محبت ښه چاته ونه کړي نو خیر دی که څوک د محبت ښه چاته ونه کړي نو خیر دی خو څوک که ترې انکار وکړي نو ښه خبره نه ده او که څوک د محبت ښه چاته ونه کړي نو خیر دی خو څوک که ترې انکار وکړي نو ښه خبره نه ده او د بل غزل یو څو شعره چې ښکارېږي انقلاب ته ارادې نیولی کېږي ښکارېږي انقلاب ته ارادې نیولی کېږي ظلمو ته په بام سرې سرې لوپټې نیولی کېږي او سپرلیه دلته مه راځه سپرلیه ته خبر یې سپرلیه دلته مه راځه سپرلیه ته خبر یې چې دلته په ګلاب پسې لمبې نیولی کېږي مننه سپرلیه دلته مه راځه سپرلیه ته خبر یې چې دلته په ګلاب پسې لمبې نیولی کېږي او که وخت دې راله راکو نو د قبر ځای مې نشته که وخت دې راله راکو نو د قبر ځای مې نشته ما زر مړ که قاتل عادري نیولی کېږي مننه که وخت دې راله راکو نو د قبر ځای مې نشته ما زر مړ که قاتل عادري نیولی کېږي او چې مونږ د میخانې نه داسې لرې لرې ګرځو چې مونږ د میخانې نه داسې لرې لرې ګرځو زمونږ نه به ګوره پیمانې نیولی کېږي مننه چې مونږ د میخانې نه داسې لرې لرې ګرځو زمونږ نه به ګوره پیمانې نیولی کېږي او ودانه تالاشي دې راله واخلي ځان به ویني ودانه تالاشي دې راله واخلي ځان به ویني زمونږ سره روڼې آینې نیولی کېږي مننه ډېر ښه دی ودان عثمان خیل صاحب یقین وکړه چې یا خو په ما خوږې لګي ستاسو شعرونه خواږه لګي یا خو څه نشم ویلی په دې کې ځکه چې په دې د پاسه نور څه نه ویل شي ودان عثمان خیل صاحب که دا راته لګي وو چې په شاعرۍ کې مو په کوم څیز باندې کار ډېر کړی غزل په بل څه شاعرۍ کې ډېر اړخونه دي زه د وخت د سر نه لکه لیکلې خو مې سندره مې هم لیکلې ده یوه نیمه او ټپه ټپیزه نظم
خو زیات کار چې کوم دی نو څه کار دی خو بیا هم د دې نورو په نسبت باندې مې په غزل باندې د زړه هغه تنده ماتیږي او غزل لیکم او غزل مې خوښ دی. ښه او دا نو پارخیل صاحب که زمونږ د مینوالو دپاره تاسو زمونږ سره یو بل ښکلی کلام شریک کوئ نو ډېره به ښه وي. احسان نو راماني مننه. دغه فیصله به ملګري وکړي چې ښکلی دی او که نه دی خو غزل دی چې ته غوږ کېږده ته واوره چې موږ څه غواړو صاحبه ته غوږ کېږده ته واوره چې موږ څه غواړو صاحبه رنګ مه وهه ډېر ګران شیزونه نه غواړو صاحبه او د تندې مرو بقا د ژوندانه غواړو صاحبه د تندې مرو بقا د ژوندانه غواړو صاحبه زمونږ لاړې وچې دي اوبه غواړو صاحبه مننه. د تندې مرو بقا د ژوندانه غواړو صاحبه زمونږ لاړې وچې دي اوبه غواړو صاحبه او مونږ نورې د ګیلټو تمغې نه اخلو قربان شم مونږ نورې د ګیلټو تمغې نه اخلو قربان شم خپل واک غواړو د خپلې خاورې سره غواړو صاحبه مننه. مونږ نورې د ګیلټو تمغې نه اخلو قربان شم خپل واک غواړو د خپلې خاورې سره غواړو صاحبه. نقطه به پکې ویم چې ودان یمه په دغه ازغن تار باندې خفه یم ودان یمه په دغه ازغن تار باندې خفه یم مونږ لر او بر پښتون په یو کاله غواړو صاحبه. ډېر ښه دی. ودان عثمان خیل صاحب که لږ را سره دا ووایئ چې د ادب په اړه باندې په خیبر پښتونخوا په ګڼ شمېر علاقو کې په ادب خلک ډېر کار کوي. اوس خلک د ټپې سره مینه لري د شعر سره مینه لري. دې ځوانانو ته کم پیغام ورکړي د دیو ته په کم نظر باندې ګوري چې دا خلک د ټپې سره ډېره مینه لري د شعر سره ډېره مینه لري د غزل سره ډېره مینه لري. پخوا به دا نه وه. پخوا به د ټپې نه نفرت کو خلکو پخوا به د شعر د غزل نه نفرت کو خلکو. دې خلکو ته په کم نظر ګوري. یاره داسې ده چې زه دا بالکل نه منم چې پخوا یې د ټپې نه نفرت کو. پخوا چې به هم په اجره کې یا قربان شو نو د خلکو ویښته به نیغ نیغ ودرېدل او مغه پښتانه دي او پښتانه نه بدلیږي. دغه څه بدلون چې مونږ په نظر یینو نو زما په خیال دغه ضروري بدلون دی او د وخت سره سره نویوالی راځي نو پښتانه هم ورسره څنګ په څنګ روان دي او د شعر سره مخکې هم خلکو مینه کړې ده او اوس یې هم ورسره کوي. او لکه زه د مخکې په نسبت باندې دا مونږ تاسو چې کومه خبره کوئ کوم طرف ته اشاره کوئ نو د هغې وجه دا ده چې مخکې به په یو اجره کې یوه ټپه کېده یو محفل به کېدو بیا د هغې نه پس هغه د ککوړو د ریډیو دور رالی. خو اوس که مونږ د مخکې په نسبت باندې وایو چې یاره لکه اوس خلک زیاته مینه کوي نو اوس خلکو ته رسایي زیاته ده ځکه ورسره زیاته مینه کوي. مخکې هم ورسره خلکو یو ریډیو ته به ټول کلی راغونډېدو نو ښه خبره ده بس خوند کوي او دغه شاعران ادیبان دغو ته ډاډګیرنې میلاویږي نو پښتانه دي ژوندي وي. مننه امین. ودان عثمان خیل صاحب زمونږ د خپرونه چې نو په دې کې موږ دغه 2-3 غزلې ریکارډ کوو. زمونږ د میا ټي وي د مینوالو دپاره به ستاسو اختتامي اخري غزل کوم وي؟ دغه یو څو شعرونه به ووایم چې په دې خبره باندې ته د ځانه ورکه نه یې په دې خبره باندې ته د ځانه ورکه نه یې نو ولې ته زما د زړه د چم ملکه نه یې. مننه. په دې خبره باندې ته د ځانه ورکه نه یې نو ولې ته زما د زړه د چم ملکه نه یې او زه خو په ځمکه ګرځم زه خو په اسمان کې نه یم زه خو په ځمکه ګرځم زه خو په اسمان کې نه یم ته په اسمان کې ګرځې ته خو څه په ځمکه نه یې. او مننه. سمه مزه کوي چې خپل نوم سړی بل ته اخلي سمه مزه کوي چې خپل نوم سړی بل ته اخلي زه بې وادې نه یم خو ته په واده کلکه نه یې. مننه. او شعر پکې و چې ای خواله راشه کنه شا به ماله راشه کنه ای خواله راشه کنه شا به ماله راشه کنه نه راځي مه راځه بس ته زما نینځکه نه یې. مننه. او ته د ښایست پاڼه یې زه د محبت غزل یم ته د ښایست پاڼه یې زه د محبت غزل یم ته ځان ته وګوره کنه ته په ما ډکه نه یې. مننه. او هغې وې ما خو درته وي چې ما به نه یادوي هغې وې ما خو درته وي چې ما به نه یادوي په دې ټپو کې خو ودانه ته په مکه نه یې. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. ودان عثمان خیل صاحب زمونږ مینوالو دپاره به اخیرنی شارټ پیغام ستاسو کوم وي مینوالو ته څه پیغام ورکړي؟ ټول پښتانه دي زه په پښتو کې مې خبرې وکړلې او زما په خیال په بله ژبه په بلې ژبې خلک به په دغې نه پوهېږي چې څوک یې هم اوري پښتانه به او پښتنو ته مې د یووالي او د اتفاق پیغام دی چې که د افغانستان پښتانه دي که د پاکستان پښتانه دي او د دنیا د نړۍ په ټوله نړۍ کې چې د کوم ځای پښتانه هم دي نو دغه رسمي کرښې دغه دومره اهمیت نه لري
په زړونو کې یووالی وکړئ، په زړونو کې د یو بل سره محبت پیدا کړئ، مینه پیدا کړئ. مننه. ډېره زیاته مهرباني ودان عثمان خیل صاحب زموږ ټي وي له د وخت راکولو یو نانی خوشحاله شئ. ستاسو مننه. مینوالو تاسو وکتل، تاسو واورېدو، دا و ودان عثمان خیل د میا ټي وي سره دغه مرکه د دې وشوله. انشاءالله که بې وفا سلګو د خیره وفا وکړله او ژوندي وو او ژوند و، نو ستاسو سره به د یو بل نوي پروګرام د یو نوي شاعر سره مخامختیا کوو. تر هغه دمه چې چېرته مې ښاد اوسئ، آباد اوسئ، د ژوند په مزو کې اوسئ. ما میا ایاز احمد او زما کیمرامین له راکړئ اجازت د لوی الله په لوی امان.